دغه سیمینار د خوست ولایت د پوهنې ریاست او الکوثر فکري او فرهنګي ادارې له لوري د 1415 کال د کانکور ازموینې د لارښوونې په موخه جوړ شوی و. په دغه پروګرام کې اسلام څنګه یو متمدنه ټولنه جوړوي، اسلامي ټولنې ته د معاصر علومو اړتیا او ورته نور مهمو موضوعاتو په اړه ارزښتمن معلومات وړاندې شول. دغه غونډه د 1415 هجري شمسي کال د کانکور ګډونوالو چې څوک به دوی کانکور ورکوي د هغوی لپاره ترتیب شوی و چې دوی د کانکور ازموینې لپاره پوره چمتووالی ولري او هغه موارد چې دوی ورسره په یاد ازموینې کې مخامخېږي ورسره شریک شوه. د دې ترڅنګ د دوی د روزنې د وړتیاو د اسلامي امت د هغه عصر چې دوی پکې خپل عروج ته رسېدلي وو په عصري علومو کې په همدې باندې هم بېلابېل موضوعات د سیمینار په شکل باندې ورته وړاندې شول. په سیمینار کې ګډون کوونکو زده کوونکو یا د موضوع ګټور وبلله او المسؤلین یې وغوښتل چې دا ډول علمي پروګرامونه دې زیات او نورو سیمو ته هم وغځول شي. نو دغه کوم سیمینار چې موږ ته راوړل شوی دا د موږ لپاره ډېر سخت موثر و. نو موږ د الکوثر فکري او فرهنګي ادارې نه او هم د پوهنې ریاست نه په څنګ کې موږ دا غوښتنه کوو چې دغه سیمینار باید نورو ولایتو ته هم وغځېږي ځکه چې موږ لپاره ډېر موثر نه تمام شو. موږ چې کوم سټرس لرل هغه د موږ د ذهن نه ووته. نو موږ د دغې ادارې څخه دا غوښتنه کوو د باید ټول افغانستان ته وغځېږي. دا سیمینارونه زموږ لپاره ډېر پایدمن دي. په راتلونکي کې باید نور هم وغځول شي. عصري علوم دا ګټه لري. نو کوم څه چې اختراع کړي دي نه ټول مسلمانانو، نو څنګه چې مسلمانانو لږ د دې څخه صرف نظر وکړو عصري علومو څخه زیاته پاملرنه ورته ونه کړه، نو په دې خاطر باندې چې د عصري علومو نه مخ وګرځاو، عصري علوم موږ کمزوري شو او نور نړۍ زموږ په نسبت باندې په عصري علومو کې درجه اصل وړه شوه. د یادونه وړ ده چې په خوست ولایت کې د الکوثر فکري او فرهنګي ادارې له لوري وخت نه وخت ورته سیمینارونه جوړیږي چې د ګډونوالو له هرکلي سره مخ کیږي.